د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د جګړې لپاره له اسرائیلو د مرستې غوښتنه کړې. په یو انټرنیشنل تلویزیون ورځپاڼې دغه خبر خپور کړی دی چې جبهه مقاومت په افغانستان کې د جګړې لپاره د اسرائیلو نه د مرستې غوښتنه کړې ده چې افغان ولس ورته هم غبرګونونه ښودلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په افغانستان کې د جګړې لپاره له اسرائیلو د مرستې غوښتنه کړې. هغه ویلي دی د اسرائیلو په ګډون له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کوم چې له موږ سره مرسته وکړي او موږ په افغانستان کې تر څو طالبان سره جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان انټرنیشنل تلویزیون د اسرائیلي ورځپاڼې اورشلیم پوسټ له قوله خبر ورکړی دی چې د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو سره د جنګ لپاره له اسرائیلو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. خبر کې راغلی چې احمد مسعود ویلي د اسرائیلو په شمول هر څوک چې وغواړي له موږ ملاتړ وکړي، اړتیا ورته لرو او هرکله یې کوو. بل خوا د مقاومت په نوم جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل میثم نظري بیا ویلي چې احمد مسعود له چا سره مرکه نه ده کړې او اسرائیلو څخه یې د مرستې غوښتنه اړوند راپورونه ناسم دي. احمد مسعود په ورته وخت کې د دغې مرکې پر مهال د اسرائیل او فلسطین ترمنځ نادریو او لانجو ته هم اشاره کړې ده او ټینګار یې کړی چې ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي، ځکه په وینا یې جګړې د ټولو په زیان دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.